او غیرتمند رونو پجما السلام علیکم اختر مبارک چې اختر خو تیر شو خو زه د غټ اختر دپاره شو زه تاسو سره هم په دې توبې کې یم ما ته مخکې ته داسې په وطن کې داسې خاندان جوړ دی څنګه چې نظار صاحب وویل چې یو خوا خو داسې یو قومي غوندې مسله جوړه شوې ده خو نه بلکې هغه یو اړخ ته ما ته خپله یو مسله جوړه ده چې زه په هغې په وجه باندې په پاکستان کې مشکله باندې زما ګرځېدل دي زه هم تاسو سره یم کم وخت چې ستاسو زړه غواړي او ټوکه ټکاله هم خوښوي ګپ شپ هم خوښوي تاسو آلریډي ما هر ټایم بوتلی شئ زه تاسو سره ټول عمر دپاره هم ستاسو د غلام یم او ستاسو شپو کې ناست یم خو بهرحال د ما یو ملګري یو شعر دی وایي هندوان راغونډ شو ما وې څه چل کوې هغه ملګرو ته یې راشه کنه هغوی وایي اوس هم ځینې ټیکټ پرې لګېدلی خدای خو راځئ که هندوان راغونډ شو ما وې څه چل کوې وایي شکریا د خپل ګاندي وباسو انګریز ویل مونږه کال په کال وطن نه د ټول یورپ نه پابندي وباسو چیني ویل مونږ هر کال د اوسپنې نه سپلکونو توغندي وباسو روسي ویل مونږ د ترقۍ د لار نه خنډونه کاڼې او کودي وباسو انګریز اسمان ته کتل ما وې ولې وایي زه سپومې ته آبادي وباسو راته وایي ستاسو نن سبا څه کار دی مایي مونږه د خپل صدر نه ورځي وباسو وای دا چا چې کار وي مار او لوټ هغه له اوټ ورکوو چې په رشوت کې اخلي سوټ هغه له اوټ ورکوو مونږ د یرې او د ډب مسلمانان یو چې زمونږ خوله وخي په بوټ هغه له اوټ ورکوو او مونږ د لوډ شیټینګ اوبو نه او مو نه شرمېدو چې په پیپ کې نه وي ګوټ هغه له اوټ ورکوو او چې نه په ناپ نه په حساب نه په کتاب پوهېږي چې شپږ انچو ته وایي فوټ هغه له اوټ ورکوو هغه مونږ مشر کو چې میاشت ویني د بل په اوږو چې پنجابي ته کوي سلوټ هغه له اوټ ورکوو زما تاسو سره تقریبا په ډېر وخت کې لکه په دې دومره تګ راتګ کې زما دا ځل تاسو سره ډېر وخت په دې دوبۍ کې وشو د سټیج شوګانو په دې پښتنو یو داسې ټینشن بیماري لګولې ده چې هغه ورځ لاړو رولې ته نهلته د کیسټو دوکانونه یې په هغې د دې جینکو غټې غټې پوسټر یې لګېدلې اوس یو څلور پنځه پښتانه هغه یو ویل لکه نادیه خو پکې نشته داسې کوي نادیه خو پکې نشته بل وی هغه نازو پکې ده ښه اور هغه یو ناګن شاته راډونګ وګرل ویل لکه دغه لیلی اجلا ډېر وخت خوښ نه راځي بله شپه د اورنګزیب صاحب ناست دی جهانګیر جان یې مې په سټیج راګیر کړی و دا جهانګیر چې دی زمونږ د یو پروګرام و تقریبا 2.5 کال هغه چلېدلی و په پی ټي وي باندې وږمې یو پروګرام و بل اوس مې ورته ویلی ما یاره جهانګیر صاحب زه تا ته حیران یم چې تاسو سره یو مشین اته کلي پیروان کې نه پکې ګولې ختمېږي نه بل جاجر ورخېجوي مې دا مشین تا کم ځای هغه شوي دا د مو شاخین نه مې غلی چې هغې سره پشپشوي بیا مې ورته یاره جهانګیر خان مې خفه کېږه مه خوا مې بله ورځ مې ستاسو یو فلم کته مې په سینما کې اوس ناست یم ستا فلم ګورم اوس ناګنه تا سره یو مشین په اوږه دی یو د لاس کې دی او ناګنه مړه زه دنه دونه ویارېدم مې دا راکوشم د کورسۍ نه شاته شوم خو مې دا خو چې سینما نه بار راونه دغه پردې نه بار راونه وتې مې ناګنه کور ته په سینما کې که نه په فلم کې راغلی د کټ په بازو یې خپل لاس کېښود چې مورې هغه د کټ په بازو یې خپل کېښود داسې کې چې خورې زما د ستا په دې سپین سر قسمي چې زه به د توري په ککری کې وینې اوس کوم مې چې دویم فلم دی ولګېدو نو هغې کې بیا ستا هغې سره واده و نو چې بیا د یم درېیم فلم ولګېدم ما ښه ښځه وه بیا را دې کور ته راننوتې په خپو ورته پرېوتې چې مورې ما ماف که که ما نن نه ستا خبره ونه منله نو ما ته د خپلې سینې میل پیک مه بخه نو مې په څلورم کې د خواښې وه مې زه خو ستاسو په حساب کتاب پوه نه شو بهرحال یو سندره ده زه چې کوم ځای کې لږ لږ وخت تېر کړم او بهرحال زه چې هر څومره زمانې پورې تاسو سره دې وطن کې مې انشاءالله ستاسو د عزت ستاسو د دغه زه ډېر زیات خیال ساتم داسې سپکه خبره به زه هېڅ چېرې نه کوم چې په هغې باندې زمونږ د پښتنو بدنامي کېږي او نه مې تر اوسه پورې کړې ده دا څومره زمانه دا 40 کاله ما دا فیډو کو خو د خپلې پښتو نه اخواته نیم تللې نه مې د پنجابي خبره کړې ده
نه مې دا اردو ویلې ده دا نه چې نه راځي ولې نه راځي هر یوه ژبه راځي خو زه پښتنو کې پیدا یم پښتو به ویم او په پښتو کې به زه مرم انشاءالله دا یو سندره ده بهرحال موږ ته لږ شان تکلیف غوندې دی د دې کټمډو رازق کاکا ناست دی څنګه راته خورکه شوي روح خوړلی یا تهذیب نه دی که دا نوي جهان ګډوډ سنیما د رزې ښځې نرنګ ګډوډ په سکولونو کې خاکۍ لوبې به کېږي ماسټرانې جینکۍ هلکان ګډوډ په ریډیو کې خلک هم داسې آلات شو پکې ویلی شي غزل قرآن ګډوډ اسپتال لره که ورشي حیا نشته مشي ګرځي ورسره ډاکټران ګډوډ نو یا خلکه دوبۍ کې سرو رملو وخوړو او تیره کې په کټونو کې کټملو وخوړو و خلکه دوبۍ کې سرو رملو وخوړو تیره کې په کټونو کې کټملو وخوړو تیره کې په کټونو کې کټملو وخوړو چې سملو بستر کې ګرو خېټه وبډم او چې سملو بستر کې ګرو خېټه وبډم او سمودم لالاندې وچ لګ وړو پډډم او سمودم لالاندې وچ لګ وړو پډډم نو دننه په پرتو کې پورا شلو خوړو ډېر کې پاکټونو کې کټملو خوړو نو دننه په پرتو کې پورا شلو خوړو ډېر کې پاکټونو کې کټملو خوړو یا خلک دوبۍ کې سرو رملو خوړو ډېر کې پاکټونو کې کټملو خوړو ډېر کې پاکټونو کې کټملو خوړو تمام شپه ډیوټي کوي د خوبه مې وباسي تمام شپه ډیوټي کوي د خوبه مې وباسي او پسپین کمیس یې ګرځي چې سړی د کټه پاسي نو یو څو پردی دیره کې او څه خپلو خوړو دننه په دیره کې په کټ او دیره کې په کټونو کې کټملو خوړو یا خلکه دوبۍ کې سرو رملو وخوړو دیره کې په کټونو کې کټملو خوړو دیره کې په کټونو کې کټملو خوړو او سمړکو په چپله او سمړکو په دارو سمړکو په چپلو او سمړکو په دارو او په ډډن نه اوسې ټول بچي دي د ښارو یا په ډډن نه اوسې ټول بچي دي د ښارو نو چا کټ کې په ناسته چا پتللو وخوړو ډېره کې کټونو کې کټملو وخوړو و خلکه دوبۍ کې سرو رملو وخوړو ډېره کې په کټونو کې کټملو وخوړو ستنگ ټولو لال بیکو په لیټرین غسل خانه کې او ستنگ ټولو لال بیکو په لیټرین غسل خانه کې منګ کو پیشوګان ګرځي یو ځای د زمانه کې نو مخې ته تیرې ته دې چپلو خوړو